ټي ټي پی د عمران خان د وژنې د پلان دعوا دروغ بللې، وایي سیاسي خلک د دوی په نښه نه دي. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان د دعوا د حقیقت نه لرې او بې بنیاده بللې ده چې ګنې د هغه د وژنې هڅه روانه ده او د جنوبي وزیرستان ځینو کسانو ته د هغې د وژنې ذمهواري سپارل شوې ده. په خپل یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خرسنی ویلي د هغوی جګړه نیغ په نیغه د پوځي او استخباراتي ادارو سره د نور سیاسي او غیر سیاسي کسان او ګوندونه یې تر هغې په نښه نه دي چې له د جګړې یې ځان په ډاډه ساتلی وي. څېړونکي وایي ټي ټي پی او عمران خان د یو بل سره جګړه نه شي کولی، نو ځکه د ټي ټي پی له لوري د عمران خان د وژنې پلان جوړول امکان نه لري. وړمه ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د خپلو ویاندویانو سره لیدنه کې ویلي وو هغه سره پاخه ثبوتونه شته چې د وژنې ذمهواري د جنوبي وزیرستان دوو کسانو ته سپارل شوې ده، خو نه یې په ډاګه کړي چې دغه دوه کسان څوک دي. د عمران خان د دعوې ته خپل غبرګون کې د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خرسنی د عمران خان دعوا بې اساسه بللې ده او ویلي دي شاوخوا 10 ورځې وړاندې هم د دې ګوند څو کسانو داسې بې بنیاده دعوې کړې وې. د ټي ټي پی په بیان کې ویل شوي چې دا هر څه د پوځ او خفیه ادارو په نگرانۍ کې کیږي او هغوی غواړي چې دا شخص یعنې عمران خان په څه لوی مشکل کې واچوي او له د لارې خپل اهداف ترلاسه کړي.